یو نارینه څه وخت له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. یو نارینه څه وخت له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي. لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې اکثره خلک په داسې بازار او مالیاتو کې ګرځي یا هم داسې محلو کې ګرځي چې ښځو سره یې په داسې بربنډ یا هم په نورو حالاتو کې دوی معامله یا سیکس وکړي. د دې د وجه څه ده او تاسو غواړئ چې په دې ځان پوه کړئ، د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. یو نارینه څه وخت له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي. یو نارینه په دغو حالاتو کې له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي چې تاسو یې دلته کتلی شئ. د ښځې زیاته توجه د خپلې مور او پلار کورنۍ ته، یعنې هغه ښځې چې ډېر وخت مور او پلار ته ورکوي، یعنې مېړه ته یې دومره وخت نه وي ورکړی لکه څنګه چې او څومره یې چې خپلې مور او پلار کورنۍ ته ورکړی وي. دوهم، له خپل مېړه سره لکه یو امیر چلند کول، لکه دا یې چې مېړه وي او هغه یې ښځه وي. په خپل خاوند په هره خبره په غوسه کېدل، له خپل مېړه سره داسې چلند کول لکه دا یې چې مور وي. زیات په هر کار کې په مېړه باندې شک کول، یعنې هر کار چې کله یو خاوند یا مېړه کوي نو ښځه پرې شک کوي. په پیسو او مادیاتو ته زیات اهمیت ورکول، زیات په هر کار کې په مېړه باندې داسې پیغور یا هم داسې طعنې یا هم داسې خبرې کول چې د مېړه ورڅخه زړه تور شي. خپل خاوند ته هر وخت سپک او رټل کتل، یا هم داسې چې یعنې په خپل خاوند ته په بده سترګه ګوري. اکثره داسې ښځې شته چې خپل خاوند داسې نه ورته ښکاري چې دا زما خاوند دی او که زما نوکر دی، نو د دغو کارونو لامل کېږي چې د مېړه څخه یعنې د ښځې څخه د مېړه زړه تور شي او بیا نورو ښځو پسې لاړ شي او د نورو ښځو څخه غوښتنه وکړي تر څو هغه راضي کړي او بیا ورسره غلط کار وکړي. نو که تاسو دغسې مېرمنې یعنې هغه ښځې چې داسې کارونه کوي نو دغه ویډیو وګوري، په دې دې ځان پوه کړي چې خپل خاوند دې هېڅکله هم له لاسه نه ورکوي. ځکه د خپل خاوند سره که تاسو چېرته غلطه رویه وکړئ نو هغه دې ته مجبوره کېږي چې د نورو ښځو پسې لاړ شي او د نورو ښځو څخه غلط غوښتنه وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.